ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 21 of MS Word 2016 ها یوشتم نمبر ده زموږ تاسو سره انزرټ ټاپ دی. نن موږ تاسو په دې کې په دوه ګروپونو باندې کار کوو. ها ایډنس او میډیا ګروپ ته تاسو دالته ګوري ایډنس او میډیا ګروپ. ها ګوري ورته کنټرول W کنټرول پلس N الکان ګوري په دې 2014 افیس کې کوم مطلب دا شې کوم دی نه ورغلی. ها سٹور دغه لکه څه کار کیږي. ها تکول شي مطلب باز شان څه کې سٹور کې البته اکاونټ دی لپاره ډېری خبرې دي کړي. ها ګوره اوس مطلب کوي چې سٹور مطلب څه قسم جوړیږي. اوس ګوره لکه د سپیس cannot be displayed. ها ساده مطلب یو اکاونټ په شکل باندې څه کې خپل معلومات هغه سٹور کول شي بیا پاسنه هغه څه کول شي اکسس کول هم شي. ها په دا مطلب زیاته پروسه ده او دا پروسه ده. ها بل لکه سوي چې اډینس کلیک کړئ ونوس ګوره دا موږ ته فایل کوم لوستلی وخه فایل آپشن تر زور پسې د مور باندې کار کړی وخه اډینس باندې چلته بیا یو ځل بیا راغلی. ګوره د دې اډینس سره مطلب ماته سره کوي چې کله افیس جوړیږي دا مطلب یو نفر نه جوړوي. ها په دې کې مطلب ډېر پروګرامران یوز کیږي سره یو نظر ورکوي بل نظر ورکوي بل یو قسم کوډ کی بل قسم کوډ کی بل خلاص کی ورنه افیس جوړیږي سره. خو اوس ګوري اډینس کله څه خبر اوس ګوري مطلب ځ کلیک کوم سو کومه مطلب سی آل کلیک کړي باندې مکمل هغه څه مطلب وګوره. ها اوس لکه څه شي اډینس ټو یور اکاونټ ات افیس سٹور دلته څه کوم چې افیس سٹور دلاش اوس ګوري بیان ډیسپلی کی ولې نیټ ماستر نشي سره. ها یا پر ایگزامپل دا سوې کلیک کړي باندې سو کومه مطلب مینیج اذر اډینس کلیک کړئ اوس ګورل ته مطلب څه کول دا کتل شي. ښه ویو اینڈ مینیج مایکروسافټ افیس اډینس اډینس مین پیکیج دی یو اکشن دی یو لایبرری د متاثر سره دا مر باندې کار کړو افیس ورډ اپشن کې. ښه اوس ګورئ ورته نوم لوکیشن او ټایپ اوس ګورئ ته پر ایگزامپل دا لکه چی دی یو ډي ایم ال دا پر ایگزامپل ته صفحه دا ماته یو اکشن دی لکه چی دی مشخص اکشن دی چې دا پر ایگزامپل دا چی دی ماته چې مطلب دا اس کیو ال هغه ایگزیمل سکیما ده سره دا لکه چی دی چې ټایم وای دا یو اکشن دی دلته کوم دا کتل شي. ښه دلته ما سره مطلب چې مختلف قسمه غا لایبرریګان زسته کول شم کتل شم. ښه ټایپ مطلب غواړي دا اوس ما ګور ورته چیرې دا پلان کې دی اډینس ټایم ایگزیمل دی مطلب پبلشر د مایکروسافټ کارپوریشن دی پلان کې دلته کول دا کتل شي. ښه بل لکه چې ما سره انلاین ویډیو درکا غواړي څه مطلب انلاین ویډیو مطلب پیدا کی کلیک کړئ باندې ګوره بیا ماته چې مطلب یو نیټ انټرنیټ کنیکشن سیدا لکه دا ګوري په 2014 کې دا کوم مطلب نه راغلی سیدا دا د کوم مطلب نیوی راغلی دی. خاص سٹور اډینس او انلاین ویډیوز د دې په توګه څه کوي مطلب ویډیوګان سرچ کولای شي خو نیټ د سره ضرورت دی. ښه ګوري ویډیوګان متس مختلف قسم سټډونه راخلو لکه ګوره یوټیوب ته ټول څنګه مطلب ډیر مشهور دی سیدا یا بعد وخت ګوګل کې سرچ کوو ډایرکټ سره دی مسره ای ویډیوګان سایډ ته راوړي سیدا د دې په توګه څه کولای شي مطلب ویډیوګان هغه تاسو سرچ کولای شي. ها دغه نور څه موضوعات زموږ تاسو سره نشته دا زموږ تاسو اډینس او میډیا ګروپ